سلامونه دوستانو، په دې هیله چې روغ جوړ وای. ملګرو، تاسو ته ښکاره معلومه ده چې وایف ټوکن چې کوم مخکې راغلی او فري ورکول کېده، اوس هم وړیا ورکول کېږي او دغه ټوکن په اوکیکس ایکسچینج کې والټ کې صرافۍ کې لیست شوی ده او دوستانو ډېرو زیاتو کسانو ترې ویډراوې هم کړي دي. نن وروسته کې تاسو ته د ویډرا اړوند معلومات درکوم چې څنګه ترې ویډرا کولی شو، خو د هغې نه مخکې دوستانو د ټوکن اړوند تاسو ته لږ معلومات درکوم په دې کې څنګه اکاونټ جوړولی شو. دوستانو دغه یو بهترین فرصت دی، داسې فرصت به بیا تاسو ته په لاس رانشي، ځکه دوستان دغه ټوکن اوس هم په همغه ډول وړیا ورکول کېږي. مخکې له دې چې دغه وړیا ویډرا بندېږي دوستان، تاسو پکې ډېره زیاته ګټه ترلاسه کولی شئ. تاسو فکر وکړئ دوستان، که چېرې تاسو اوس پکې مایننګ هم شروع کړئ او لږ څه نه څه کار پکې وکړئ، تاسو ډېر زیاتې پیسې پکې ترلاسه کولی شئ. ځکه په انلاین نړۍ کې کریپټو کې بعضې داسې فرصتونه راځي چې ډېر داسې فرصتونه وي چې بیا خلک وروسته ارمان کوي. لکه یو وخت کې بیټکوین راغلی او همدغسې ډېر زیات کوینونه موږ څخه تېر شول، وړیا توګه ورکول کېدل، همدغه اوس هم وړیا ورکول کېږي. اوس خو دوستانو تاسو ته ښکاره معلومه شو چې دغه ټوکن لیست شوی هم دی، قیمت یې هم معلوم دی. نو دغه قیمت چې دوستانو ډېر یو بهترینه پروژه ده، ځکه چې دا کله لیست شو په اول ورباندې 0.19 پورې قیمت واخیسته. تاسو ته ښکاره معلومه ده چې هېڅ یو کوین په اول ورباندې دومره زیات قیمت نه اخلي. که تاسو د کریپټو تاریخچه مطالعه کوئ، هسټري مطالعه کوئ، نو په اول ورباندې 0.19 واخیسته، اوس هم په 0.1 کې چلیږي. تاسو فکر وکړئ، که تاسو چېرته په دې کې اوس هم ګډون وکړئ، اکاونټ ځان ته جوړ کړئ او لږ څه محنت خوري پکې وکړئ، ټیم پکې جوړ کړئ، ملګري ورته دعوت کړئ، تاسو په لنډ وخت کې کولی شئ صرف په 15 یا 20 ورځو کې تر 0 پورې ټوکن هم کلایم کولی شئ. نو که چېرته تاسو پکې صرف 0 ټوکن ولرئ، د اوسنۍ قیمت له مخې تاسو کولی شئ چې دې قیمت 0.1 یا 0.9 کې چې دی 90 پورې خواوشا کېږي، یعنې اوس ترې جوړېږي. نو که چېرته دغه قیمت اټکل شوی دی دوستانو، یعنې دې اټکل شوی دی چې په لنډ وخت کې مخکې چې دوهم راوند ویډرا شروع کېږي، د دې قیمت به تر 15 یا 16 ډالرو یا هم تر 8 پورې رسېږي او دا به دوستانو تاسو ته بیا ښکاره معلومه شي چې څنګه دومره لوړېږي، ځکه چې اول پرایس یې ډېر زیات لوړ و. نو راځم دوستانو ویډیو شروع کوم، تاسو ته د دې اړوند معلومات درکوم. لومړی په دې کې د اکاونټ جوړېدو طریقه تاسو ته درښیم او وروسته په دې کې دوستانو د ویډرا اړوند معلومات هم درکوم. دوستان تاسو ته د ویډیو لاندې ډسکرپشن کې لینک پرېږدم، کله د ویډیو لاندې کوم ټایټل چې ښکاري د ویډیو په دغه به کلیک واخلئ، لاندې تاسو په دغسې لینک دوستانو په لینک به کلیک واخلئ. کله دوستانو تاسو په لینک باندې کلیک واخیستم نو تاسو ته به دغسې یو صفحه راخلاصه شي. دوستانو سمپل بل دلته پکې تاسو خپل اکاونټ جوړ کړئ. نو څنګه پکې اکاونټ جوړولی شو، دلته پورته لومړی خانه کې به تاسو خپل ایمیل ورته ولیکئ. ایمیل تاسو خپل فعال ایمیل چې اوس درسره موجود وي. کله هم دوستانو ایمیل ولیکه، راشئ سینډ او ټي پي اپشن راځي، په سینډ او ټي پي چې کله کلیک واخلئ دوستانو، ستاسو ایمیل ته اوس یو کوډ ځي، رابشئ خپل موبایل کې به جیمیل اپلیکیشن راخلاص کړئ. کله هم چې په خپل موبایل کې جیمیل اپلیکیشن راخلاص کړئ دوستانو، دلته تاسو دا یو ځل ورته رافرش کړئ، ګورئ موږ ته اول سر کې د ای وایف اپلیکیشن ویریفیکیشن کوډ راغی، په دغه به کلیک واخلئ. دلته چې د کوم کوډ ښکاري دوستانو دا به تاسو لانګ پریس کړئ او کافي به یې کوئ. کله هم دوستانو دا کافي کړ بیرته راشئ همدغه ته، دلته دوستانو تاسو په دغه خانه کې ورته پیسټ کړئ او د لاندې دوستانو زما خپل ریفرل کوډ دی، پر ځای باندې پرېږدئ، ریفرل کوډ ضرور دوستانو زما درسره استعمال کړئ. په راجسټر اپشن باندې ورته کلیک واخلئ. کله هم دوستانو تاسو په راجسټر باندې کلیک واخیستم نو د اتوماتیکلی به ستاسو اکاونټ جوړ شي. خو دا چې دوستانو ما الریډي په دغه کې اکاونټ جوړ کړی دی، ما ته دوباره اجازه نه راکوي چې په دې کې زه اکاونټ جوړ کړم. کله تاسو په راجسټر باندې کلیک واخلئ دوستانو، ستاسو اکاونټ به جوړ شي. اتوماتیکلی تاسو بیا یې پلی سټور ته دوستانو دغه ځای نه به تاسو اتوماتیکلی دغه اپلیکیشن ځان ته ډاونلوډ کړئ. کله هم ډاونلوډ کړئ سمپل به اوپن کړئ. کله هم دوستانو اوپن کړ تاسو ته به دغسې راخلاص شي. کوم ایمیل چې تاسو مخکې ورکړی و دوستانو، هماغه ایمیل به تاسو دلته پکې ولیکئ. اوس دغه ایمیل زه پکې لیکم، ما خو چې مخکې اکاونټ کوم جوړ کړی دی لومړی اکاونټ هغه پکې راخلاصوم. کله هم دوستانو ایمیل ولیکئ، په سینډ او ټي پي اپشن باندې کلیک واخلئ، ستاسو ایمیل ته به یو کوډ لاړ شي. دوستانو دلته موږ ته کوډ راغلی دی، دا کوډ به دغه ځای تاسو کاپي واخلئ. کله هم چې کاپي کړ بیرته به دوستانو تاسو همدغه ځای ته راشئ، دلته به تاسو ورته پیسټ کړئ. کله هم دوستانو کوډ پیسټ کړ ورته نو سمپل په لاګین اپشن باندې کلیک واخلئ. په دې سره به ستاسو اکاونټ دغه دوستانو لاګین شي او راخلاص به شي. نو کار کول طریقه خورا اسانه ده. تاسو پکې هر ورځ دلته تاسو ته کلایم اپشن ښکاري، ما خو لږ مخکې پکې کلایم کړی دی، په کلایم کلیک کوئ، تاسو ته په وړیا توګه دغه کلایم کېږي، یعنې خپل ټوکن کلایم کولی شي. او لاندې دوستان تاسو ته یو څه نه وړیا بیټکوین هم درکول کېږي او ټیم اپشن درته ښکاري. په دغه ټیم اپشن کې دوستان تاسو کولی شئ ملګري دعوت کړئ، په هغې د انوایډ باندې یو څه بیټکوین هم درکول کېږي او څومره چې ستاسو ملګري فعالیت کوي اوس هم تاسو ته ګټه درکول کېږي. نو دا د جوړېدو طریقه دوستانو سمپل ډېره ساده او اسانه طریقه د جوړولو. نو کې وای سی اړوند تاسو ته ویډیو جوړه کړې وه تېره ورځ، که چا کې وای سی که چا جوړ اکاونټ جوړ کړی وي، کې وای سی بشپړه وي، ډسکرپشن کې تاسو ته ویډیو لینک پرېږدم، هغه طریقه تاسو کولی شئ دې کې وای سی هم وکړئ. دوستانو راځو د ویډرا په تړاو باندې خبرې کوم. دوستان د ویډرا پروسه دغسې ده چې اوس لپاره 10% ویډرا ریلیز شوې ده، خلاصه شوې ده،
یعنی چا چې اکاونټونه مخکې جوړ کړي دي هغو لپاره 10% ویډرا یعنی KYC بشپړه شوې ده. چا چې مخکې اکاونټونه جوړ کړي دي او د هغوی KYC چې ده بشپړه شوې ده 100%، نو هغو لپاره 10% ویډرا ترسره کېږي. نو څنګه دوستانو ډایرکټ اتوماتیک دوی 10% کوین چې دي ویډرا کېږي ټوکن OKX والټ ته OKX ایکسچینج ته ځي. نو معنا تاسو پکې 300 کوین لرئ، 300 څخه 100 کوین ستاسو OKX ته ځي. نو هغه چا چې مخکې پکې اکاونټونه جوړ کړي دي او KYC ورته بشپړوي، KYC اړوند تاسو ویډیو جوړه کړې وه چې کله هم تاسو KYC سبمیټ شوله تاسو ترې دغه کوین اتوماتیکلی ستاسو ویډرا کېږي ستاسو OKX ته. کله چې OKX ته اډ شول دوستانو هلته به تاسو کولی شئ دغه ایکسچینج کې په هغه باندې ټریډ وکړئ USDT ته نورو ته. او تاسو دلته ښکاري څو همدغه کسان وو چې همدا اوس ترې ویډرا کړي دي، تقریبا ډېرې زیاتې د ویډراوې هم کړي دي. او بعضې کسان تاسو ته ښکاري چې بیخي ډېر زیات وایف ټوکن په اول راوند کې 10% کې ورته ویډرا شوي دي. نو یو بهترین فرصت دی که چا تر اوسه پورې پکې اکاونټونه وي جوړ کړي نو همدا اوس یې جوړ کړئ دوستانو. ویډرا اړوند دوستانو ویډرا کوم غټه پروسه نه غواړي، صرف KYC وکړئ. چې KYC مو وکړله ستاسو 10% ویډرا به ترسره کېږي. او فاده شو دوستانو دا خو لومړی راوند ویډرا، دوهم راوند ویډرا به کله کېږي، یا چې د اوس موږ تاسو نوي اکاونټونه جوړ کړي دي دې ویډرا به کله ترسره کېږي. دوستانو د دې ویډرا دغسې دا حساب ده چې د دې اوس لومړی راوند ویډرا روانه ده، دوهم راوند ویډرا به راتلونکي کې راځي. کله چې دوهم راوند ویډرا راغله په هغه وخت به دوی خپله اعلانوي چې په دغه وخت کېږي، خو هغه تمه کېږي چې ډېر ژر به راشي. او دوهمه ویډرا چې راځي هغه وخته پورې به د دوی فري مایننګ هم پای ته ورسېږي. نو مخکې له چې فري مایننګ پای ته ورسېږي تاسو هم د اوس پکې اکاونټونه جوړ کړئ. نو دا ویډیو که ویډیو مو خوښ شوي لایک یې کړئ. داسې نور ښایسته او جالب ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. مننه که وختونه ښه شي ولرئ.